یو بل ذهني سوال چې دغه سوال هم د ریاضي د سوالونو په شان ده. په دې سوال کې موږ سره یو چوکاټ ده. په چوکاټ کې 6 خانې دي او هر یوې خانې کې یو نمبر لیکل شوی، خو یوه خانه تشه ده. دغه نمبر یو خاص ترتیب لري. نو تاسې نه دغه سوال ده چې د ترتیب مطابق د 5مې خانې کې به کوم نمبر راځي، او د دې سوال جواب را پیدا کولو لپاره تاسې سره صرف 20 ثانیې وخت ده. 20 ثانیې وخت دې لپاره ده که چا 20 ثانیو کې د دې سوال جواب وموندلو یا را پیدا کو، نو د دې واضح معنی دا ده چې هغه مازغه به ډېر ښه مازغه وي، ښه حافظه به وي. نو سوال ګورو. دغه د سوال د لاندې چوکاټ د سوالیه پر ځای کې کوم نمبر راځي. نو تاسې د چوکاټ کې د نمبر ته خو وګورئ، د دې ترتیب ته هم خو وګورئ، او بیا د دغه 5مې خانې سوالیه نښې پر ځای کوم نمبر راځي هغه را پیدا کړئ، او بیا یې که را پیدا م کو نو بیا یې کمنټس کې ولیکئ. تاسې وخت شروع کیږي. وخت پوره شو. اوس د دې سوال ځواب ګورو چې د 5مې خانې کې به څه شی راځي. نو تاسې د دې نمبرو ترتیب ته ښه وګورئ. نو که دا چوکاټ موږ تاسې په څټ واړوو، نو بیا د دې ځواب موندل به ډېر زیات آسان شي. نو زه دا چوکاټ سرچپه کوم یا الټه کوم. نو دا وګورئ د دې ځواب څه ده. دا چوکاټ چې ما راواړو مخ پر څټ مې کو، نو دې ته موږ پښتو کې وایو پړ مخه. نو چوکاټ چې ما پړ مخه کو، نو دا وګورئ 5مه خانه دلته راغله، دغه ده. دا وګورئ د ترتیب اوس صحیح معلومیږي، ځکه دلته د 80 دغه خانه موږ سره تشه وه، نو دلته راغلو 80، بیا 88، 89، 90، 91. نو دغه شانتې د دې ځواب موږ را پیدا کړو. صرف ټریک په دې کې و چې دا چوکاټ یې پړ مخه کړی و، نو هغه اعدادو ترتیب ډېر داسې ګډ وډ معلومېدو. کله مو چې دا چوکاټ واپس سم کو، نو بیا دا ترتیب بالکل سم شو، او دغه عدد هم ډېر په اسانۍ سره را پیدا شو.